السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو سلامونه یو ځل بیا ومنئ په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وئ. دوستانو نن بیا هم په ملټي ټریک کې کار کوو، نو پیل کوو. لومړی اډیو رااخلو، بله اډیو دا اډیو کاپي ده. نو دا دوستانو ما راواخیسته، دلته مې په ملټي ټریک کې کېښوده. موږ غواړو دلته یو اواز د دې لپاره ثبت کړو چې موږ باید یو اواز ثبت کړو. نو دا هم د ریکارډ دوستانو د دې لپاره چې موږ یو ځل بیا په ملټي ټریک کې کار وکړو، موږ دغه اواز ثبتوو تر څو موږ ملټي ټریک کې کار ترسره کړو او موږ به ملټي ټریک کې انشاءالله نن به پرې پوهیږو چې ملټي ټریک کې څه ډول ته کار ترسره کیږي. نو موږ دغه ریکارډینګ شروع کړی دی، دغه ریکارډینګ به موږ پای ته ورسوو. نو دوستانو ریکارډینګ مو پای ته ورسوو، یو ځای اوچاتوم 10 dB په اندازه. یو ځل بیا د کمانډ نو دوستانو دا راځم زه ملټي ټریک ته، دغه برخه زه ملټي ټریک ته راوړم. تاسو که دغه ملټي ټریک ته دغه برخه راوړم یا دغه برخه زه لاندې وړم، دغه پاس کوم، هیڅ مشکل نه پیدا کوي. نو راځم دوستانو دغه برخه تاسو وګورئ. دوستانو د دې لپاره چې زه دغه برخه یو څه ښکته کوم تر څو وپوهیږو. کولی شم چې دلته یو بل اواز هم راوړم، خو زه یو بل اواز راوړم. اډیو دلته به یو اواز راوړم. دا اواز دوستانو کافي دی، خو دا زه غواړم یو څه لنډ کړم. نو زه راځم دغه برخه یو څه تر څو ماته د لنډ شي، د اواز یې ماته لنډ شي دلته. نو ماته د اواز دلته اواز راشي، یعنې غواړم یوازې دلته زما اواز راشي. کوم ځای کې چې اخلال دی، کوم ځای کې چې خالي ده د اواز، کوم ټریک چې خالي دی، نو دلته دا هم اوچاتوم. دلته او لومړی دلته ښکته کوم تر څو ښه وپوهېږو، ورو ورو اواز چک شي. او وروسته دلته بیا هم اواز ورو ورو ټیټ شي تر څو ښه وپوهېږو. نو دوستانو د دې لپاره چې موږ یو ځل بیا په ملټي ټریک کې کار وکړو، موږ دغه اواز ثبتوو تر څو موږ ملټي ټریک کې کار دا چې دغه ډېره لنډه فاصله کې دغه اواز یو ځل بیا ګورو. دوستانو د دې لپاره چې موږ یو ځل بیا په ملټي ټریک کې کار وکړو، موږ دغه اواز ثبتوو تر څو موږ ملټي ټریک کې کار ترسره کړو او موږ به ملټي ټریک کې انشاءالله نن به پرې پوهېږو. ډېر زیات اوازونه تاسو کولی شئ دلته یې راوړئ. تاسو کولی شئ دلته په لومړیو کې ورته بل اواز راوړئ، یا د کوم زیګنال تاسو جوړوئ، کوم بېلابېل اوازونه تاسو ورته راوړئ. نو کولی شئ دلته تاسو مختلف اوازونه راوړئ، دلته یې نصب کړئ. نو کولی شئ دوستانو ستاسو په خوښه پورې اړه لري. موږ دغه اواز ثبتوو تر څو موږ ملټي ټریک تاسو کتل اواز ثبتېږي. تاسو یو شعرونه وایئ، لنډې کیسې وایئ، یا بل څه ستاسو د ذوق مطابق تاسو کولی شئ هر څه دلته اډجسټ کړئ، ترتیب کړئ. نو دوستانو زموږ نننۍ
ویډیو تر همدغه ځایه پورې وه. البته موږ زموږ راتلونکی پښتو کورس اډاب پریمیر دی چې تاسو هم راسره دغه کورس طرفایه وګورئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ بېلابېل ډوله موضوعګانې تر تاسو ورسیږي، بېلابېل ډوله معلومات تر تاسو ورسیږي چې په هغه کې به اسلامي وي، سیاسي وي، اقتصادي به وي، همداسې تعلیمي یا ښوونیز به وي. نو دوستانو زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې دغسې ویډیوګانو ماته اجازت راکړئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ.